د لوی او بخونکي خدای په سپېڅلي نامه ګرانو لیدونکو السلام علیکم. زموږ یوټیوب چینل ته درته ښه راغلاست وایم. د ثور اتمې حقیقت څه دی؟ د افغانستان د تباهۍ پیل که د مجاهدینو بریا؟ د مطلب له شریکېدو وړاندې زموږ یوټیوب چینل حتما سبسکرایب کړئ. له نن ورځې 24 کاله وړاندې د ثور په اتمه مجاهدین کابل ته ننوتل. مجاهدین که په هره معنا دا ورځ لمانځي، خو په اصل کې د افغانستان د تباهۍ د پیل ورځ ده. دا هغه ورځ وه چې امریکا، پاکستان او ایران ته د هیواد په چارو کې د مداخلې موقع پیدا شوه. دا هغه توره ورځ ده چې وسلې او پیسې به د امریکا وې او پالیسي به د پاکستان وه او عملي کوونکي به یې مجاهدین وو. دا هغه ورځ وه چې د ناهید په نوم یوې پیغلې په مکرویانو کې ځان له لوړې ودانۍ له دې کبله وغورځوه چې د مجاهدینو ټوپکمارو پرې د جنسي تیري هڅه کوله. دا هغه ورځ ده چې په زرګونو بېګناه انسانان پکې شهیدان کړل شول. دا هغه ورځ وه چې په ټول هیواد کې ملک الطوایفي حکومتونه رامنځته شول او صحرایي محکمې جوړې شوې. د دې ورځې له برکته د افغانستان مجهز پوځ او اردو ختمه شوه. له دې ورځې له کبله چې نن مجاهدین لمانځي، د افغانستان ټول پوځي وسایط د کباړ په بیه په ګاونډي هیوادونو وپلورل شول. دا هغه ورځ وه چې له کبله یې پاکستان په دې وتوانېد چې ځان اټومي قدرت ته ورسوي. دا هغه ورځ ده چې له برکته یې د پاکستان روزل شوي لاسپوڅي تر نن ورځې هغوی ته کار کوي او د افغانستان د خلکو لپاره په سرخوږي بدل شوي. تاسو د دغې کارګړنې ورځې په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه مو په کومنټ کې را سره شریک کړئ. که زموږ دغه ویډیو مو خوښه شوې وي ضرور یې لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی او بخونکي خدای سپارم. د الله په امان.